سما انتهایی معزز محترم و مکرم په خوږ حق او سپیڅلی دین اسلام باندې مینو مؤمنانو خوږورونو دوستانو مختصر درود شریف جزا الله عنا محمدا صلی الله علیه وسلم ما هو اهله. اصلا حدیث پاک کې چې حدیث پاک د حسن د درجې دی او یو لوی عالم دی د علوم کسبیه او وهابیه یو بحر او سمندر افتخار افغانستان اصلا د غزنی علامه محمد موسی خان روحانی البازی رحمه الله چې د علمیت سره سره ولایت او تقوا غیدی حتی رسیدلی وه چې صاحب کرامت شخصیتو د وفات څخه وروسته تقریبا د یو کاله پورې د قبر نه خدایي خوشبویي ختله د 100 نه زیات کتابونه یې لیکلي او ناشنا تحقیقي او تدقیقي کتابونه حتی د الله جل شانه دغه مبارک اسم ذات الله په دې باندې 2 جلدونو کې زخیم کتاب لیکلی دی څه کم 800 خصوصیاتي د الله پاک د دې مبارک نوم ذکر کړی دی چې خبر را نه اوږده نشي دا مختصر درود شریف د دوی یو کتاب دی البرکات المکیه فی الصلوات النبویه په دې کې نقل کړی دی او فضیلت هم د یو حسن روایت په حواله باندې نقل کړی دی چې څوک دا درود شریف یو ځل ووایي نبی پاک علیه السلام مبارک فرمایي اتعب 70 ملکا الف صباح د دې حاصله او مراد معنا داسې ده چې 80 ملائک ورته د 0 ورځو پورې مسلسل نیکۍ لیکي د دې په ویلو باندې فقط 3 سکنډه لګي یعنی تاسو په تجربه وکړئ او د یادونې وړ بولم چې حدیث پاک کې د الفاظ ډیر مختصر راغلي داسې راغلي جزا الله عنا محمدا ما هو اهله د الله پاک د دې نوم نه وروسته تعالی اضافه کول فتاوی هندیه وغیره لیکلي دي چې دا مستحب دي غوره دي حتی ځینې فقهای کرامو لا دې ته واجب هم ویلي دي په همدې فتاوی هندیه کې چې فتاوی عالمګیري باندې مشهوره ده د وجوب قول هم ذکر شوی دی نو ځکه علما ورسره دا تعالی لفظ اضافه کوي او د دې محمد وروسته صلی الله علیه وسلم چونکې دا مستقل درود دی او په دې کې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم هغه نهایت ادب هم وشي چې د هغوی نوم مبارک ذکر شي ورسره بیا ووایي چې صلی الله علیه وسلم نو یو طرف ته به رعایت د مزید ادب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وشي چې د رسول پاک علیه السلام په امت باندې 5 حقونه دي د قرآن کریم د آیتونو په رڼا کې په هغې کې یو ادب دا دی چې وتوقروه تاسو به توقیر ادب او احترام کوئ رسول پاک صلی الله علیه وسلم شپږشتمه سپاره سورة الفتح کې الله پاک فرمایي دا به یو مستقله فائده ده چې د رسول پاک علیه السلام مبارک په امت باندې 5 حقوق دي نو هغه کم دي هغه به هم در سره انشاءالله العزیز د فایدې لپاره شریک کم دا زموږ ستاسو روحاني غذا ده او دا هغه خبرې دي چې دې سره زموږ ستاسو ایمان تازه کیږي دا هغه خبرې دي چې زموږ ستاسو د همیشه ژوند ور باندې الله جل شانه ښایسته کوي که دا تمام دنیا د سرو زرو نه ډکه شي او دا د یو کس په مرګ سره د ده نه پاتې کېږي اخرت پې باندې قسم په الله د ده یوه ذره هم نه ښایسته کېږي ښایسته کېږي به کله چې کله حلال مال وي او تی په صحیح ځای کې ولګې او د الله جل شانه د راضي کولو په جذبه یې ولګې چې دې 3 شرطونو کې یو نه اخرت کې یو فایده هم نه لري یو ذره فایده هم نه لري حلال مال نه دی ودې لګولو اخرت کې فایده نشته حلال مال دی خو غلط ځای کې دی ولګولو بې اخرت کې فایده نشته حلال مال دی صحیح ځای کې دی ولګولو ریا ده سمعت دی الله پاک موږ تاسو ټول بچو محفوظ وساتي نو بې اخرت کې فایده نشته دا 3 شرطونه دي ګوره دا د قرآن کریم د آیتونو په رڼا کې خبره ده باقي پاتې شوه دا خبره چې الفائده المهمه رسول پاک صلی الله علیه وسلم په امت باندې هغه 5 حقوق چې امت د پاره د هغې پیژندل او بیا هغې ته عملي بڼه ورکول دا من الواجبات د واجباتو څخه دي د ضروري خبرو څخه دي بعضې پکې بلکل د فرض د درجې دي په هغې کې اول حق الایمان بالرسول صلی الله علیه وسلم ایمان لرل په دې خبره باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک بنده
او برحق رسول دی. د سورة الفتح آیات کی راځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لتؤمنوا بالله ورسوله لتؤمنوا بالله ورسوله. ایمان لکه څنګه چې په الله پاک باندې فرض دی دغه په وجود قدرت توحید وغیره خیسته صفاتو باندې نو دغه شانته ایمان پر رسول پاک صلی الله علیه وسلم. وتعزروه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم کومک او مدد کول د هغې د راوړي دین نصرت مدد او کومک که په هر مناسب شکل او صورت نور پرې به موږ او تاسو پوهېږو الحمدلله. وتوقروه درېم ادب رسول پاک علیه السلام توقیر د زړه نه ادب او احترام. دا درود ویل پر رسول پاک علیه السلام مبارک دا عملا د رسول پاک علیه السلام مبارک ادب او احترام دی او ډېر لوی فضایل دي. علماو په باندې مستقل کتابونه لیکلي. اوس که دې کې زه خبره کوم بیا خبره ډېره زیاته اوږده شي. حقوق مې شروع کړي او څلورم حق دا دی اطاعة الرسول صلی الله علیه وسلم. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اطیعوا الرسول. الله پاک فرمایي رسول پاک علیه السلام مبارک تابعداري وکړئ د هغې د مبارکو سنتو تابعداري وکړئ. من یطع الرسول فقد اطاع الله. الله پاک فرمایي چا چې زما د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړه بعینه یې داسې ده لکه دې چې زما تابعداري کړي. دا حاصل او مراده معنا د آیات لفظي ترجمه یې نه ده. دا شان الله پاک فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. دا ډېر ناشنا آیات دی. د اتباع سنت په برکت الله پاک بنده ته درې نعمتونه ورکوي. الله پاک امر کړی که نه او درې نعمتونه ورکوي. یحببکم الله محبوب الله به جوړ شي. الله پاک به در سره مینه او محبت شروع کړي. ویغفر لکم ذنوبکم مغفور الله به جوړ شي. ګناهونه به درته الله پاک معاف کړي. او مرحوم الله به جوړ شي. الله پاک به باندې رحم وکړي. رحیم چې د آیات په اخر کې راغلی هغې کې ورته اشاره ده. دې ته وایي اشارات د قرآن کریم. او اخیری پنځم حق هغه درود ویل پر رسول پاک صلی الله علیه وسلم څنګه چې الله پاک حکم کړی دی ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. الله پاک درود وی په نبی پاک علیه السلام مبارک چې مراد ترې نزول د رحمت دی. ملائک هم درود وی په نبی پاک علیه السلام دعاګانې کوي چې الله ته درجې بلندې کړه. او موږ ته حکم دی چې مؤمنانو صلوات والسلام پر رسول پاک علیه السلام مبارک باندې ولولئ. دا پنځه حقوق شو عمده حقوق او ټول د قرآن کریم د آیتونو په رڼا کې. دا قرآن کریم ډېر عجیبه کتاب دی. الله پاک دې په موږ تاسو صحیح طریقې سره پوه کړي او د صحیح عمل توفیق دې په الله پاک را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.